په باګرام هوایي اډه کې د بهرنیو ځواکونو شتون طالبانو یې د پټولو هڅه کوله خو امرالله صالح رسوا کړل. دا چې حقیقت څه دی هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. امرالله صالح وایي په باګرام هوایي اډه کې بهرني ځواکونه میشت شوي. د تیر جمهوریت حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه بهرني ځواکونه د باګرام هوایي اډې په ځینو داخلي برخو کې میشت شوي او د حقاني ډلې غړو ته پوځي روزنه ورکوي. ښاغلي صالح لیکلي چې دا موضوع باید تر ډیره وخته پټه پاتې نشي. که څه هم نوموړي د دغه ځواکونو د هویت په اړه څه نه دي لیکلي، خو د تیر جمهوریت حکومت د ملي دفاع وزارت یو پخواني مرستیال تمیم آسی په خپل ټویټر لیکلي په باګرام هوایي ډګر کې چینایي او پاکستاني پوځیان د طالبانو پر روزنې بوخت دي. ښاغلي آسی لیکلي دا چینایي او پاکستاني ځواکونه د باګرام هوایي اډه کې په څه بوخت دي او د چا په اجازه راغلي. دومره وخت د جګړه د بهرنیو ځواکونو د حضور لپاره نه وه. خو طالبان بیا دا ادعاوې ردوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا څرګندونې له حقیقت لرې دي. هغه وویل په باګرام کې د چینایانو یا کومې نورو بهرني اتباعو شتون زه بالکل په کلکه ردوم. دا د هغه کړیو خبره ده چې دوی ماته خوړلې او فکر کوي چې زموږ رهبري به د هغو په شان وي او په پوځي برخه کې به په پردیو اتکا کوي. زموږ پوځي ځواکونه د افغان استادانو لخوا په ښه توګه روزل کیږي. په دې برخه کې د بل چا مرستې او همکارۍ ته اړتیا نه لیدل کیږي. د باګرام هوایي پوځي اډه کې د دغو بهرنیو ځواکونو د میشت کېدو ادعا داسې مهال کیږي چې څه موده مخکې BBC د یوې ویډیو په خپرېدو راپور ورکړی و چې قطري ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې میشت شوي دي او د دغه ډګر مسؤلیت پر غاړه لري. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.